قومندان ته طرفه سواد ادبي الملک ملګرو ته د هغې ډېره شکریا ده چې هغې موږ مردان ته درناوی راکړو د رضا صاحب د کتاب د خودکتنې په صورت کې او د محترم فیض الوهاب فیض صاحب د هېواد په صورت کې موږ درناوی راکړو ډېره مننه د هغوی او محترم فیض الوهاب صاحب ته مبارکي ورکوم رضا صاحب ته ما یو واده کې مبارکي ورکړه خو تش په دعاګانو بای موږ بای اوسه پورې کتاب وګورئ دا ما یو پابند خلص سبي لیکلي نو اوس تاسو احتراما دې ګڼئ او انتقاما ګڼئ ستاسو مخکې نوم یې دی تجھے هم ولی سمجھتے اردو کې نوم دی زما یو ملګری دی چې د تعلیم نه بیخي نیمګړی دی خو نن سبا په علم ډېر پوره دی تعلق یې د ټرانسپورټ سره دی زما تعلق هم د ټرانسپورټ سره دی خو زه د سورلۍ د درجې نه مخکې وړاندې نه یم تللی او هغه د کلنډر ډرایور او مالک غوندې درجو سختن دی وایي چې زه کله نوی نوی کلنډر شوم نو یوه ورځ د سوات په اډه کې ګاډي سره ولاړم چې یو سړی راغی او ما ته ویل چې استاد جي پنډۍ ته ځو خو ما سره لیډیز دي تاسو سره ګاډي کې ځای شته ما جواب ورکړ ولې نه ښه ډېر ځای به کېږي هغه ویل چې نه لاګي څه مسله جوړه شي او بیا تاسو په سیټ تنګول کوئ ما وویل ته هېڅ غم مه کوه د سیټونو لاندې بیا ځای ګنې د ګاډي په چت پې وکړو رسۍ ښه ډېرې دي سړی ډېر غوسه شو وایي ستا مازغه ټیک دي دا ته څه وکړې په دو باندې سر شو ما ویل ولې وایي زه تا ته وایم چې ما سره زنانه دي او تا په ګډ وډه شروع وکړه وایي ما جواب ورکړ چې داسې وایه که نه چې زنانه دي اوس مونږ لیډیز څه پوهېږو څه ته وایي دغه شان ما ته هم د خپل کمیلګۍ احساس هغه وخت وشو کله چې ما په فیسبوک د رضا صاحب یو پوسټ ولیدو هسې هم د دوی د پوسټ لوستلو لپاره د تبرک لپاره تخلیه ضروري وي خو دې پوسټ کې عقیدتاً د ګوتم بدھ د تصویر سره نګیر چاپېره کتابونه ګوتم بدھ پته نشته چې په څه خبره موسکي وو لیکلي شوي وو چې د جمعې په ورځ به ستاسو لاس کوي د رضا صاحب د ښوي خصلت باوجود مې پوخ یقین شو چې رضا صاحب کم از کم د ګوتم بدھ په موجودګۍ کې دروغ نه وایي د جمعې په ورځ د مرکې اجلاس له وختي لاړم ما ویل چې کتاب ترلاسه کړم خو چې رضا صاحب تش لاس تشریف راوړو نو ما ته د پوسټ په حوالې سره تپوس وکړو چې تاسو خو ویلي وي د جمعې په ورځ به ستاسو لاس کېږي نو رضا صاحب د دې خبرې وضاحت په داسې صوفیانه انداز کې وکړو چې حق حیران پاتې شو یو باقاعده نیت مې ونه تړلو ګنې نور مې د بیعت کولو په ښه اراده وکړه چونکې د نیت لپاره اودس ضرورت و او دغلته اوبه نه وي د تیمم لپاره مې خوا کې ناز د سالي ماما په سر پرتې روپیله د لاس راخلاصولو کوشش وکړو خو د ټوپۍ د پاسه د دوړ په ځای د مسالې ترخه غوندې نوخان راغلی وروسته مې پوسټ دوباره وکتل د ګوتم بدھ د مسکا وجه معلومه شوه او په ډېر ښه ورکتو سره راته هغه هم جالي غوندې ښکاره شو ځکه چې د سر ویښتو کې یې لار ایستلې وه او ما چېرته د ټي وي سکرین نه علاوه بل ځای بوټ په ویښتو کې په لار ایښودلي او کوم بوټان چې په ویښتو کې لار وباسي هغوی ته نږدې کېده د فحاشۍ زمره کې راځي د پخوانو بزرګانو متعلق مو اورېدلي دي چې هغوی به واز شروع کړو نو ډېرو خلکو په دنیا لته ورکړه او په تیري به اختیار کړه د رضا صاحب باره کې مشهوره خو نه ده خو دومره معلومه ده چې دې اواز وکړي نه رښتیا اواز وکړي نو دنیا له خو د لتې کوشش نه ځکه چې اوس لتې کمزورې شوي دي ولې د لتې خوړلو شوق ضرور پیدا شي لکه زمونږ ګاونډ کې د سکول یو ټولګیدار دی زه او ممتاز عثمان خیل صاحب چې سهار روزو او په هغه راتېرېږو نو ډېر په لمونځ دندې باندې سلام وکړي او موږ خو په مینه جواب ورکړو یو ورځ په دغه شان یو روحاني محفل کې رضا صاحب په حال السکر کې د هغه سړي داسې فضایل بیان کړ چې اوس موږ د هغه په مخه راتېرېږو نو د ډېر ادب د لاسه مخ بل خوا واړو او د رضا صاحب په حواله مو د عقیدت نه ډک ناقابل اشاعت خیالات ذهن ته راشي او د غالب دا شعر رایاسي چې مسائل تصور یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد افوار ہوتا دا شعر داسې ښکاري چې غالب د رضا صاحب دپاره ویلی دی
خو چونکې وخت پکې ډېر تېر شو او د زمانې د بعد د وجې په مطلب کې فرق راغلی دی خو غلطي د شاعر نه ده بلکې د رضا صاحب ده چې دومره لیټ پیدا شو حالانکې دوی دا یو نیم سل کاله مخکې پیدا کېدل پکار اوس پکې ډېر خلک خلاص خو امیرګل کاکا وایي د هغه وخت نه ژوندی کړي او وایي چې دې د څه زمانې لپاره انګریزانو د ډاروین د نظریې د تحقیق په غرض د کیمیکل په ذریعه محفوظ کړو خو چې وروسته ورته پته ولګېده چې نه په دین کې دی او نه په تیاره کې دی نو سل کاله پس یې راپرېښود او اوس چې پکې دا ټول فزیکل چینجز محسوسېږي دا هم د هغه کیمیکلز وجه ده چونکې هغه وخت د ولایت لپاره بادخواري رکاوټ وه خو نن سبا دغه بندیز نشته پیر ثاني سرکار المعروف پورچشمي ماما چې په پاکستان چوک کې ګدې نشین دی بلکې صرف نشین دی ځکه چې ګدې او بین کې دواړه تللي دي او په ګدې کې د وخت تېرېدو سره د چرګې هې اضافه شوې ده هغه د ولایت لومړۍ درجه دغه بادخواري ګڼي د دویمې او د درېیمې درجې باره کې خاموش دی غالبا چې د ولایت د هغه مراد لندن دی او کوشش یې دا دی چې خپل علم په عملي توګه سره د ډېرو نورو څیزونو په لاس راغلي نوي نسل ته منتقل کړي خو د بده مرغه نوي نسل په ګوتو نه ورځي د فلسفې او د علم اناجمي د دقیقو نقطو کوم وضاحت چې رضا صاحب دامت برکاته په خپلو پوسټونو کې د بادخوارۍ په مدد کوي په هوش او حواس کې د هغې تصور ممکن نه دی لکه یو بادخوار د نشې په حالت کې په پاکستان چوک کې رکشې ته وخت رکشې والا ته تپوس وکړو چېرته به ځې هغه جواب ورکړو پاکستان چوک کې مې ثاني مظلومان ته ورسول رکشې والا ورته وویل چې موږ پاکستان چوک کې د مخکې نه ولاړو دغه تنظر راکوزو رکشې والا یې 50 روپۍ ورکړې او ورته یې وویل چې په بازار کې بیا دومره سپیډ مه کوه زه دا رضا صاحب نه یادوم د دې وجې زه رضا صاحب ته ولي وایم و یاد دې وي چې د نفس عمل له خاطره دا وضاحت ضروري ګڼم چې زما مطلب د هغه ولي نه دی کوم چې هغه ولي نه دی کوم چې پښتانه اکثر د نوم سره تړي لکه خان ولي ګل ولي یا شیر ولي امام المنکرین سراج الخمارین حضرت سید صدیق البرزاق دامت برکاته چې د نوم اخیستلو سره یې په سړي خوله راشي او اودس ته یې او په ذهن کې د یو دم لوړ ښایسته او متشرع انسان تصویر مخې ته شي خو په لیدلو یې سړی په خپله په ځوکۍ داسې پرېمانه شي لکه د مهراج دیش صاحب نالیدلې میدان چې د هغوی په لیدلو پرېمانه شي موضوع ته د ډېر وخت نه پېژنم خو د ادبي تعلق د نشوالي د وجې راته سرچنه غوندې ډېر ښه انسان ښکارېده خو د تېرو 3 کالو د ادبي تعلق نه پس زه په خپلو خیالاتو بدلولو مجبور شوی د رضا صاحب د ادب سره د بې ادبۍ تعلق له کله نه دی دې حوالې سره د محققینو اختلاف ماهر شعراء جدیدیه قدیمه و اطفال محترم فیض الوهاب فیض صاحب یہ پیدائشی شاعر ګڼي او وایي چې د پیدایش په موقع یې هم د شعر ویلو کوشش کړو او د کور خلکو یې دا د هاضمې فرق ګڼلی او د ګوډۍ استعمال یې ورته شروع کړو خو د تیارې له کبله د ګوډۍ په ځای بل څه ورکړی شو څه ورکړی شو په دې کې هم اختلاف دی مستشرقین یعنې دا چې کوم مشرق ته دي د شرشمو تیل خاورو تیل کیسټر آیل یادوي خو مغربي محققین د ام الخبائث ذکر کوي اختلاف په خپل ځای خو دواړه ډلې په دې خبره متفقې دي چې بوتل کم از کم د ډوډۍ نه همدغه وجه ده چې تر ننه د بوتل محتاج ځکه خو زه ورته همیشه دا تجویز ورکوم چې په تخلص کې هم بوتل له ځای ورکړي د ادب د لارې سره د واده کولو په باب نه هم اختلافات موجود دي خو دا موضوع څنګه نه چېړو چې بیا به راته واپسې ګران وي رضا صاحب د کار سړی دی خو امیرګل کاکا وایي چې واقعي د کار یعنې د موټر سړی دی ځکه خو یې کار یعنې موټر والو سره تعلقات دي ثاني ماما د دوی د کار د لاسه خپل کار د خښتو په پړی وغوړولی او حل یې راوباسي چې د ګاونډیانو نه یې دا هېر شي چې ده سره هم موټر شته دی د کار سړی صرف د کار سړی پکارېږي
یعنې ستا غوندې پر پړک به یې پکې چېرته هم نه کېنولې زما غوندې د ډېرو خلکو سره امیرګل کاکا د دې خبرې هېڅ جواب نه وي د شاعرۍ لپاره هر څه ته ځان رسول ضروري لري که چا بللي وي او که نه کله کله خو ورته موقع هم په لاس باندې شي خو بیا هم خپل حاضري یقیني کړي او چې کله په سټیج کښېني نو داسې کلک کښېني چې بیا ته دا ویلي چې واپسي به کوو او لکه د لرګي غوندې داسې ساکت ناست وي چې د سټیج سکرټر یې مخې ته دوه درې ځله په دې خیال تېر شي چې سړی جمدې دی او که نه رضا صاحب یو بې بدله انسان دی او زه د دې خبرې قایل یم چې دې ټکي کې بې بدلول بلکل نه دي پکار ځکه چې د بې بدلېدلو سره یا لرې کېدلو سره د سوک سپېر امکانات پیدا کېږي بې نه دي پکار صدیق اکبر رضا صاحب چې د ګټې استاد مرکه سابقه چیرمین هم دی د هغه د ذات حوالې سره خبرې کول ډېر ګران کار دی د هغوی د ژوند اړخونه دومره ډېر دي چې دې اړخونو د وجې د هغوی خپله شاهدمو ته متاثره شوې ده او چې یو اړخ ته یې لاس اچوي بیا څلور نور راښکاره کېږي او کله کله خو دا اړخونه د دوی په ذات دومره حاوي شي لکه مرحوم نصرت مدني خان چې په بیبي سایکل سور دي رضا صاحب یو ډېر ښه شاعر دی خو معیاري شاعر نه دی ځکه چې په معیارو کې نه ځي البته پوروي شاعر ورته وایو ځکه چې اوس یې د تورو روډ باندې ابادي شروع کړی د لارو کوڅو د دیوالونو د حکیمانو د کمزورۍ په باب د اشتهاراتو نه لوستلو په سبب او د ثاني ماما غوندې ادبي لاولد ملګرو د زرینو مشورو په وجه 40 کاله بې اولاد حالانکې دغه اشتهارات او کامل صاحب او مهر صاحب غوندې حکیمانو له کبله ډېر شاعران ادیبان په میاشت کې دننه صاحب اولاد شوي دي او ځینې ځینو خو په دې په میاشت کې دننه برګونې اولاد هم پیدا کړي د هغوی مرګونې خاموشي تر دې دمه موږ نه ده لیدلې او د حصول په غرض یې موږ لکه د محمود غزنوي یو څو ناکامه حملې هم کړې په دې سلسله کې ما عمداد عثمان خیل صاحب د دوی د دفتر یاترا هم کړې ده بیا هم تش نش راغلي محمود غزنوي خو په 13مه حمله کامیاب شوی خو موږ د ځان په 6مه حمله هم کامیاب نه کړو ځکه چې د محمود غزنوي په مقابله کې هندوان او زمون مقابله هغه هندو نه خو د بعضې طبي او کیمیایي خواصو له کبله دې کم هم نه امیرګل کاکا وایي ته په کتاب څه کې زه څو ورځې پس به درته بازار کې د کباړي په دوکان کې مېلو شي او د تبصرې لپاره د کتاب لوستل هسې ضروري نه دي د رضا صاحب چې 40 کاله پس کوم ماشوم شوی دومره کمزوری چې مرګونې او چاړه یې خاموشه او شعوري یې هم د ناشادۍ نه شوی ناشاد یې کمپوزینګ کړی ناشاد صاحب یې کمپوزینګ کړی او شعور یې هم د ناشادۍ نه شوی داسې ماشوم ته مبارکۍ نه زیات د دعا ضرورت دی زما مشوره ده چې د الباشا خیالي غوندې ایډم سپیشلیست سره یې ابزرویشن کې وساتي او د مخکې لپاره دې د ماهرو حکیمانو سره بیا رابطه وکړي ماشوم له ګوتي او نوم حضرت مولانا عبدالوهاب بس یې ورکړی ده ځکه خو د دواړو مماثلت لري په دې ځای کې محترم رضا صاحب د خپل شکل او صورت برعکس د هغه سړي په شان د عقل نه کار اخیستی دی څوک چې په ژوندانه ډېر روانکار وي او د مرګ نه پس د دې ویلي چې څوک یې بې حرمتي ونه کړي خپلو خپلوانو د عامې هدیرې په ځای په کور کې ختم کړي او غم یې ولا په بل کې لیکي کومو ملګرو چې کتاب لوستی دی هغوی وایي چې منګل پیشو بیخه ویشتی شي په لوډشینګ کې یې ببوزې موالې شي ماشومان هم پرې راولي شي هسې هم برګونې مریخې یعنې مارکن وایي چې د یو ښې پنپارې د لوستلو نه پس د هغې د لیدونکي سره ملاقات داسې لګي لکه د ګډ د مزېدارې غوښې د خوراک نه پس د ستا ملاقات هغه ګډ سره وي رضا صاحب د ښه شاعر او ادیب نه علاوه د فیسبوک یو دانش ول هم دی دانش ول او د زری دا ځواد باندې ضرر والے زری نه دي زی والے نه دي او د زری اقوالو نه صرف نوې نسل نه بلکې زوړ نسل هم پیدا کوي زما تجویز دی چې خپل دغه زری اقوالو نه د کتابي شکل هم ورکړي تمه لرو چې دا اولاد به صحتمند وي او د دنیا او آخرت توښه به هم جوړه شي لکه څنګه چې په یو کور ودانه کې سړی هم بدلي شي دغه رنګ په یو اولاد کې هم سړی